څنګه کولی شو چې په ګوګل میپس کې خپل کور او خپل یونیورسټي، خپل دفتر، خپل دکان، خپل جوماتونه، خپل کلي ثبت کړو. هر څوک به کولی شي چې د یوازې د نوم له لارې کوم نوم چې تاسو ورته وټاکئ د هغه له لارې به وکولی شي چې د ګوګل میپس له لارې تاسو پیدا کړي او ډایرکشن یعنې سټارټ شروع کړي او تاسو ته خپل ځای پورې در ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیلهمند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. ګرانه ملګرو، نن ورځ درته راغلی یم د یو نوي په زړه پورې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو په ګوګل میپس کې خپل کور پته یا د خپل دکان یا د خپل دفتر یا د خپل سکول یعنې مکتب ځای ثبت کړو. نو په دې ویډیو کې درته ټوله طریقې ښیم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو پیل وکړم، زموږ چینل ډېر سلو شوی دی، په ډاون کې روان دی، هېڅ پمپ یې نشته، نه یې سبسکرایبر شته، نه یې لیکونه شته، نه یې کمنټونه شته، هېڅ یې هم نشته. نو له تاسو څخه په ډېر خورا درنه هیله کوم چې زموږ ملاتړ وکړئ، په دې علمي سفر کې راسره یو ځای شئ. راځم درته په ویډیو فایل کوم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو فایل وکړم، تاسو باید د هغې لپاره یو اپلیکیشن را انسټال کړئ چې هغه دی میپس ګوګل له لارې هم کېږي، دا خو د هر چا په موبایلونو کې شتون لري، خو نن یې درته د میپس له لارې هم ښایم. میپس له لارې یا د ګوګل له لارې ټوله یوه خبره ده، خو نن یې درته د میپس له لارې ښایم. په ګوګل کې هم کېږي، میپس را انسټال کړئ، ګوګل نه وي ګوګل را انسټال کړئ، کولی شئ تاسو یې په دې کې بیا وښیئ. راځم درته اوس په میپس کلیک اخلم. کله مو چې په میپس کلیک واخله، خپل ځای به تاسو دلته سرچ کړئ، ستاسو کور کوم ځای کې شتون لري. نو زه اوس ورته لیکم چې زموږ کور په خوست کې شتون لري، او خوست ورته لیکم. نو خوست به راواړوي، خوست یې راواړولو. خوست یې راواړولو، اوس ځمه زموږ کلي ته ځمه. موږ اوس دلته شتون لرو، موږ دا ووینئ زموږ دلته پته ده، موږ دلته شتون لرو. نو یوازې زه تاسو ته دغه لږ سټلایټ کړم، بیا به تاسو ته لږ واضح پرې پوه شئ. ښه، دا مې تاسو ته سټلایټ کړ. مثلا دا زموږ د ګرنۍ کلي جومات دی. ومو لیدل زموږ د ګرنۍ د خوست کلي جومات دی. غواړم چې دا اوس په ګوګل میپس کې ثبت کړم. ښه، تاسو به راشئ، اول به په دې ځای ګوته ورته ونیسئ. ومو لیدل ګوته چې ورته ونیسئ، نو بیا تاسو ته کله مو چې په دې ځای کلیک ورته واخیست، نو تاسو به دا ګوته ورته ونیسئ تر څو د سره د خطکش یعنې د لوکیشن علامه تاسو ته په خپل ځای باندې ودرېږي. نو کله مو چې په دې خپل ځای باندې ودرېدله، بیا به تاسو راشئ دلته په دې اډ میسینګ پلیس باندې به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ځای ورته کلیک واخیسته، لږ صبر کوو، تاسو ته یوه صفحه راخلاصېږي، د دې ځای په اړوند به لږ معلومات ورکړئ، نوم به ورته ورکړئ او پته به ورته ورکړئ. نو موږ لږ انتظار کوو. ښه، دا راښکاره شوې صفحه پلیس نیم د ځای نام څه شی دی. زه ورته لیکم چې ماسک یعنې جومات. ماسک معنی لري جومات، ماسک جومات. او دلته به ورته ولیکئ کټګوري چې دی، شاپ دی، سودا پکې کېږي، خلک پکې اوسېږي، ایجوکیشنل ځای دی، څه ډول. زه ورته لیکم چې دلته موږ لمونځونه کوو. ماسک ورته لیکم، هم دلته هم ماسک، ښه ماسک مو ورته ولیکم. نو دلته چې تاسو راشئ اډرس، دا د دریمه خانه کې به تاسو ورته اډرس ایډ کړئ. مثلا غلانګ افغانستان ماسک، دا به ورته ایډ کړئ. نو موږ تیار ایډ شوی دی. کله مو چې په دې ځای هم ورته کلیک واخیستو، بیا به تاسو راشئ په دلته په دې سبمیټ به ورته کلیک واخلئ. لاندې دلته سبمیټ ښکاري، په دې سبمیټ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې سبمیټ ورته کلیک وکړئ، هاو یور ایډیټس آر یوزډ، ستاسو ایډیټ استعمال شوی دی. زه به په اوکې ورته کلیک واخلم. نو زموږ دغه کوم معلومات مو چې ورته ولیکل، دا موږ دې ته سینډ شو. 15 پوینټس هم ماته راکړل په همدغه میل، کوم ایمیل باندې چې ما ورته دغه ځای ثبت کړ. خالد خان کورخه اډ 1 ریویو ټو ریچ لیول 3، 3 لیوله زیات کړی چې دریم لیول ته هم ورسېږئ. ښه، دا خو هسې پلیس اډ یا چې ځای اډ شو، ځای یې چې اډ شو. نو راځو په دې ځای ورته کلیک اخلم او دلته په دې ماسک اوس ورته کلیک اخلم. وموندل زموږ ځای نه دی اډ شوی، پوره ښه سره. ښه، زموږ ځای بالکل اډ شو، پوه شوئ. نو تاسو ته اوس یو ایمیل ځي، خپل ایمیل به وګورئ، هلته درته یو ایمیل ځي. نو دغه ځای تاسو ته 24 پورې ثبتېږي. 24 پورې به یوازې دا ډول علامه پرې راغلې وي. زه یې تاسو ته وښیم. 24 پورې به درته دا ډول علامه راغلې وي، یعنې هوم. ما دلته په هوم ثبت کړی دی او دلته تاسو ته به ماسک ثبت شي. نو هم دلته ثبت کړی دی او بیا 24 بعد راته دغه نوم راغی، ما چې کوم نوم ورکړی و. نو تاسو ته هم دلته به 24 بعد دغه ډول د ماسک په شان د جومات په شان علامه ښکاره شي او بیا به له 24 وروسته تاسو ته خپل نوم هم اډ شي، ماسک. اوس تاسو ته یو ایمیل ځي، زه هم هغه ایمیل ګورم چې رښتیا موږ ته راغلی دی او که نه. ایمیل ګورم، تاسو ته به یې معلومات را لېږلي وي چې موږ د ځای داسې کوو. نو د صفحه لږ ریفرش کوم. ښه، ګوګل میپس. ښه،
ښه ملګرو موږ دا ډول ایمیل تاسو ته راځي، لږ صبر کوو خپل ایمیل ته به راشم. دا ډول ایمیل تاسو ته راځي، فکر کوم زموږ دغه ایمیل لږ وخت نیسي چې تاسو ته یې رالیږي. ګوګل میپس باندې چې کله ورته کلیک واخلئ دلته موږ تاسو ته دا ډول ایمیل راځي. البته دا خو اوس د ماسک ایمیل نه دی، ځکه چې هغه لږ وروسته راځي، نو تر څو چې انتظار باسو نو دروغ خبره خو نه ده، خو رښتینې خبره ده. او زه به تاسو ته دا ایمیل وښیم: we have accepted your edit. ستاسو ایډیټ موږ قبول کړ. په یاد ولرئ چې دغه ایمیل تاسو ته 24 ساعته بعد راځي. دغه کوم ایمیل چې اکسپټ کیږي ستاسو ځای د 24 ساعته وروسته راځي، خو ډایرکټ ایمیل چې درته راځي هغه 10 دقیقې 20 دقیقې تر 1 ساعت پورې وخت نیسي. پوه شوئ؟ هغه ډایرکټ ایمیل تاسو ته به وویل شي چې ستاسو دغه ځای چې کوم ثبت کړی تاسو دا په پینډینګ کې دی، یعنې روان دی، او د ګوګل میپس چې دی د هغه په پلټنه کوي او دا ځای ګوري چې باوري دی، دروغ خو به نه وي، نو تر هغې وروسته یې بیا درته ثبت کوي. نو هغه دا ډول ایمیل تاسو ته رالیږي. پوه شوئ؟ دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو بالکل په حقیقت سره. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به درته عملي هم وښیم چې دغه دی تقریبا بالکل ثبت شوی دی دغه ځای. نو ما چې کوم څه درته وښودل هغه زموږ کور مو هم ثبت کړو، مخامخ مې ثبت کړو، هېڅ دروغ خبره نه ده. کومه طریقه مې تاسو ته په ویډیو کې وښودله همدغه طریقه باندې مې خپل کور هم ثبت کړو. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي، دغه زموږ کور دی، دا ما بالکل په همدې طریقه ثبت کړو. دغسې ډول ایمیل لومړی نیم ساعت بعد راته راغی او 24 ساعته بعد راته دغه نوم هم راغی او ایمیل هم راته راغی چې ستاسو ومنل شو، ستاسو دغه ځای یعنې نوم مې درته ورکړ. او بله خبره دا چې یو دوکان مې هم ثبت کړی دی بالکل په همدې طریقه. نو دروغ خبره نه ده. نو بیا هم یادونه کوم چې زموږ چینل ډېر سلو شوی دی. د تاسو څخه په ډېر درنه هیله کوم، په ډېره خوارۍ، په ډېر هیلهمندۍ سره درته وایم چې زموږ دغه چینل ته یو لایک، یو سبسکرایب او یو کمنټ وکړئ. خوندور کمنټ وکړئ. په ډسکرپشن کې زموږ د ټلګرام چینل لینک هم شتون لري، په هغه کې هم کولی شئ تاسو جوین شئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.